دوستانو تاسو د دغې ښځې خبرې واورئ یقینا ډېرې زیاتې افسوسناکه خبرې کوي د دغې یوه لور چې واده کړې په 14 کلونو کې وه او اوس یې عمر 18 کاله و یعنې 4 کاله له خپل خاوند سره تېر کړي وو نو هغه خاوند دا ډېره په بېدردۍ باندې وژلې ده په څه باندې وژلې ده نو دغه ټول معلومات به د دې جنۍ د مور له خولې نه اورو یقینا ډېره زیاته افسوسناکه واقع ده په پښتنه معاشره کې دا رقم د واقعیات ورځ تر بلې ډېرېږي نو دوستانو دغه ټول معلومات کوو چې دغه خپل خاوند د خپله ښځه ولې وژلې ده د دې جنۍ عمر چې و د 18 کالو په 14 کلونو کې خپلې مور دا جنۍ واده کړې وه نو دغه جنۍ دې مور ته څه ویلی دي چې په څه وجه باندې مړه کړې ده دغه ټول معلومات په دا ویډیو کې ګورو راځئ دا ویډیو تر اخره پورې وګورو هغه وخت خرابه نه وه اوس زما لور خرابه شوه چې لکه د پیشو د په کوڅه ګرځوله ناوې وه کالو د 3 میاشتو ماشوم له دې نه پاتې شو بلکل دا پاتې شوه جي زه تا دغه شان قتلول غواړم لکه څنګه چې زما لور تا قتل کړه حکومت زما نه بلکل دا خبره پټه ساتي ولې پټه ساتي زما سره ولې دونه ظلم او زیاتې وشو زه خو زه طاقت نشه لرلی تا به زما لور ماله واپس روغه راکړې ما تا له روغه ډولۍ کې اچولې وه ماله به د روغه رالېږلې وه کور لور باندې ته انظام لګی چې دا خرابه وه ماله به د خرابتوب یو ځای خو به راله راکې کن ژوندونې باندې تاسو مړی یم هسې ګرځم خو زما مثال د مړي دی یوه لبیبه ده 3 کالو ده او یو مریم ده د 3 میاشتو ده تا به لږ هغې ته لږ سوچ کړو تا نن هغوی چا ته پرېښودل تا هغه ظالمې ته پرېښودل په دې لور باندې نن غیرت او پښتو کوئ هغه وخت تاسو نه شو کولی چې زما لور قتلېده ته ویلي چې ستا دا لور یا دې قبیلې واله ده یا د 4 کالو کې نه وه په دې 15 ورځو کې دا شان خرابه شوه خلک د پردو لوڼو سره دا چلونه کوي دا ځان ته پښتانه وایي تا خو ما ته پښتانه نه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد عزیر او تاسو ګورئ بدلون د خپل سوچ قدرمن کتونکو 400 عثمانزو کې دا وخت موجودی مجي اسکرین باندې تاسو چې زمون کوم د خوراکي ښکاری دا تقریبا 145 46 ورځې وشو چې دا په خپل کور کې خپل خاوند چې کوم دی دا وجلې ده بقول دغه مور یې چې زما لور د 14 کالو وا چې دا ما واده کړو د 13 کالو عمر کې دا مالا پټه باندې وشتلې کور ته راولېږله او دی راته وویل چې دا لور دی وفات شوه اوس هم باران وریږي په 400 باندې په عثمانزو باندې او زلزل هم دی او اسمان خپل اوازونه هم کوي لګیا دي قدرمنو زموږ په دې خاوره زموږ پر ټولنه باندې چې کم ظلمونه زموږ تر مخه راځي یقینا د چې موږ ته به د حیوانان هم حیران شي چې سیبا د مسلمانان د پښتانه د انسانان څه کوي چې دا لګیا دي او دوی چې کم دي یو بل قتلي قدرمنو داسې ورځ نشته چې موږ ته په واتس اپ کې پکچرز یعنی تصویران نه شیر کیږي چې یاره نن یې پلان کیږي کې دا وویشتو نه دا وویشتو نن راغلی مزه او دغه تورسرې اواز به زه ستاسو وړاندې ږدمه هغه خلکو وړاندې به ږدمه کم خلک چې مشران دي کم خلک چې د دې سټیټ د دې ریاست د دې قانون ځان ته مشران وایي او یقینا چې دی هم نو هغې سره په لاس کې دغه اختیار شته چې دغه ظالمان کیفې کردار ته ورسوي او دوی له صحیح ناصحیح سزا ورکړي زه راغلی م قدرمنو د هغه خوراکې کور ته راغلی ما او تاسو به ما سره د هغې خوا کې د هغه خوراکې مور ما سره موجود ده زه د هغې نه دغه ټول ډیټیل اخلم چې دا څه ترتیب و څه حالات او دغه خوراکې زموږ څنګه دا قتل شوه مورجان تاسو څنګه صحت ښه دی بلکل ښه جي دا راته ووایه چې ستاسو دا لور څنګه وفات شوه څنګه قتل شوه دا ډیټیل د کتونکو سره شریک کړي جی ما ته خو لاول پته نه وه چې زه اسپتال ته لاړم زما لور په وینو کې سره وه ما نه وه لیدلې ما ته د له 20 منټه وخت راکړو بیا زه رابار شوم چې زه رابار شوم ما د لور حالات ولیدل په مردخانه کې دا شان پرته وه لکه د مسافرو په شان ولې زما د لور سره ولې دونه زیاتې دونه ظلم دی خاوند ولې وکړو اخر زما د لور ګناه څه وه ما ته د ګناه ښکاره کې زما مجرم د گرفتار شي زما مجرم د پانسي شي زه د هغه د لور په 14 کالو کې دغه واده کړی و او جی اوس د 18 کالو اوس د 18 کالو و جی او جی تاسو د لور څه مطلب تاسو غنئ چې دا داسې ظالم وو چې په خاوند باندې به ظلم کوي ځکه چې زنانه خو ډېرې حساس وي ما ته خپله پته ده کنه جی نو لکه دا تاسو غنئ چې د خاوند به ولې دومره ظلم سره کړی دی جی دا ګوره دا ظالمان خلکو دا د کاکړو یاد خلکو خو دا کاکړو خو ما ته پته نه وه چې دا کاکړ خلک دي خو زما لور ماشومه وه هغې دونه لکه مطلب جټه وه تعلیم د هغې نه و وړه ماشومه وه بس هغه په خپل دغه کې راوسته هغه به چې دا ولیده لکه د پاڼې به رپېده زما لور ته آخر دا دونه ګناه دا دونه سزا دا په څه باندې میلاو شوه زما لور په څه باندې قتل شوه زه د ده نه صرف دا مطالبه کوم چې دا ولې
ها د باندې چې هغه راوسته تا د دوو ښځو طاقت نشه لرلی تا به زما لور ماله واپس روغه راکړې ما تا له روغه ډولۍ کې اچولې وه ماله به د روغه رالېږلې وه کور ته د دې هلک ډومبې ښځه وه مطلب او جي او ډومبۍ ښځې وه خو هغه مې نه وه خوښه نو ما ته یې چې زه ځان له بله کوم زما دې سره کور سیټ نه دی نو چې سیټ نه نو تا زما لور قتل کېدو له بوتله زه تا دغه شان قتلول غواړم لکه څنګه چې زما لور تا قتل کړه څلور کال یې ورسره تېر کړه او بیا مې او جي او دغه شان قتلول غواړم لکه څنګه چې زما لور قتل کړې ده زما ټولو عوامو ته دا اپیل دی چې زه دغه شان دا قتلول غواړم دې څه بچي و جي او جي د دې یوه لبیبه ده د دریو کالو ده او یو مریم ده د 3 میاشتو ده تا به لږ هغې ته لږ سوچ کړو تا نن هغوی چا ته پرېښودل تا هغه ظالمې ته پرېښودل چې تا د هغې په مخ کې دا قتل کړه تا سره څوک و الله خو ګواه و که نه الله ګواه و دا ښځه ګواه وه تا سره زما ښځه ما په لور باندې ته انظام لګی چې دا خرابه وه ما له به د خرابتوب یو ځای خو به راله راکې که نه دا شان خو زما نه نشي پاتې کېدی سوال کوم خلکو ته منت کوم زاري کوم جرګه کوم خو زه تا دغه شان قتلول غواړم لکه څنګه چې زما لور قتل شوه بې ګناه بې خطا ما له ځای راکړه چې زما لور په څه کې لاړه یعنې د 3 کالو د 3 میاشتو ماشوم له دې نه پاتې شو بلکل دا پاتې شو جي ته دونه ظالم وې تا دې ته نه کتل زه د دې سخر نه د دوی نه زه دا مطالبه کوم چې تاسو په دې رور باندې نن غیرت او پښتو کوئ هغه وخت تاسو نه شو کولی چې زما لور قتلېده دا سوچ خو به م کړو که نه حکومت زما نه بلکل دا خبره پټه ساتي ولې پټه ساتي زما سره ولې دونه ظلم او زیاتی وشو ما ته د انصاف میلاو شي زه انصاف غواړم ما ته د انصاف میلاو شي تاڼې ته تللی وې او جي تاڼې ته تللو څه وایي پولیس څه وایي تاڼې ته تلم په هغه ورځ باندې لاړم په هغه ماښام باندې لاړم زما راپورټ بلکل مخکې ته نه په 14 ورځ باندې زما رپورټ مجیب خان واخیست او جي هغه را سره بیا په خپله باندې لاړ د کولاډیر هغه دغه ته سوی مال نوم نه راځي او جي هغې ته لاړم هغې کې زما یوه جج وه یو جج هغې زما رپورټ واخیست او جي بیا د هغې نه په 23 ورځ باندې د 400 د سیټې تاڼه ورته وایي هغې نه ما پسې کسان راغلي هغوی زما نه بیان واخیست دغه کسان مال راغلي مال نور هېڅوک هم نه دي راغلي ولې زما د لور ګناه څه وه ما ته د خپلې لور ګناه وښیي زه د خپلې لور ګناه ما ته څه دا ما ته دې ووایي چې څه وجه وه ده به مانې لږه اطلاع راکړې وه که نه زه مور نه ومه مطلب چې لکه کور کې څه مسلې نو والدینو ته ولوي چې دا مسله خبره په خبرو خلک کېږي ده به ما ته ویلي چې ستا دا لور یا دې قبیلې واله ده یا د 4 کالو کې نه وه په دې 15 ورځو کې دا شان خرابه شوه تاسو چې هغه ورځ ګرځېده تا چې زوی د ښځې نه وتښته او لکه د پیشو په کلي ګرځېدې د سوابۍ په سر کې د ټوپۍ په سر کې ما د مور کره ولېږلې 20 ورځې تا هلته تېرې کړې هغه وخت خرابه نه وه پېښور ته لاړې خواښې مې درسره ولېږله هغه وخت خرابه نه وه اوس زما لور خرابه شوه چې لکه د پیشو دې په کوڅه ګرځوله ناوې وه په 2مه میاشت چې ښځه بار کړې ده کور نه ته مسلمانانو تاسو دا خبره زه تاسو ته دا کوم تاسو خپلې خویندې میندې لرئ که نه خلک د پردو لوڼو سره دا چلونه کوي دا ځان ته پښتانه وایي تا خو ما ته پښتانه نه ښکاري دې لور خو دله ډېر زیات تکلیف او ډېر زیات غم دله درکو بلکل ټیک شو جي داسې غم یې راله راکړه که نه چې بلکل چې زه ژوندی یم زما دا غم دی مخې نه لرې کېږي نه په ژوندونې باندې تاسو مړی یم هسې ګرځم خو زما مثال د مړي دی ما د ده سره بد څه کړو چې د ما سره دونه بد وکړو د سره خو زما دښمني نه وه د سره خو زما د دوستۍ لاس ورکړو د ما له د دښمنۍ لاس راکړو وجه دې راته وښیي بلکل زه ملامته وجه دې راته وښیي د خپلې لور ګناه دې راته څرګنده دې تصویر ته چې ګورې خورجانې که نه نو څه وې زه وایم چې دا دغه شان قتل کمه لکه څنګه چې زما لور قتل کړې ده او دغه شان یې په ډاګه وغورځوم لکه زما لور یې چې په ډاګه غورځولې ده تاسو انصاف غواړئ د حکم د انصاف او د حکمرانانو نه زه انصاف غواړم ما ته د انصاف میلاو شي او جي چې دله سزا ورکړلی شو ولې په میډیا باندې نه راځي دا څنګه سزا ده دا څنګه مجرم دی چې دا ګیر شو دا نه ګرفتاریږي نه د سزا ښکاره کېږي نه ولې نه ښکاره کېږي ما ته د انصاف میلاو شي زه انصاف غواړم چې انصاف میلاو نه شو خوراکۍ چې هم زموږ د پښتونخوا زموږ د خوره داسې ده که نه بیا به څه ترتیب وي
نو بس بیا خو به خپل لار به کومه کنه پرېږده زه د حکومت نه دا مطالبه کوم چې ما سره د انصاف وشي او چې دا نو بیا خو ما ته لارې ازادې دي بیا چې زه په کومه لار ځم بیا ما ته اختیار دی ستاسو دې نه بله کشره بس یو لور ده او جی دا ماله راکړي قدرمنو کتونکو مونږ ټول پښتانه په کور کې خپله خور مور دا ضرور لرو او یقینا دا چې د هر انسان سره به دغه احساس کوندي وي په خپل زړه کې چې سیبا د بل لور قتلومه د بل خور قتلومه نو په کور کې چې ما ته کمې ناستې زه د هغې ته سوچ وکړم چې دا به هم سبا یو بل کور ته ځي دا به هم سبا د چا درشل باندې خپه ږدي چاته به ودیږي چاته به ډولۍ کې کینی خو بس قدرمنو نن سبا پښتنو کې هغه احساس بالکل نشته تاسو دا خورکې زمونږ وینئ که نه یعنی زه به دا خبر وکړم چې جینکې یعنی زمونږ د خویندې به څومره غټ قدم واخلي یا به دا څومره غټه ګناه وکړي ټیک ته که ګناه دې وکړه صاحبه رب ذوالجلال به د قیامت په ورځ باندې د هغې حساب کتاب کوي او که په دنیا کې وشوه نو بس والدین خوش ته که نه مشران شته راشه کښېنه ورسره خبره ورسره په خبرو باندې ختمه کا او که نه ته د ګل غونده کې زما خورکې په ډزو باندې وجنې صاحبه نو یاد ساته چې ستا مرګ به هم داسې وي چې دا به ډېر عجیبه وي ولې چې رب ذوالجلال ظلم نه خوښوي رب ذوالجلال که مونږ څومره هم په دې منطقه باندې کتلي چا چې هم ظلم کړی دی نو بس د هغې مرګ هم بیا مونږ کتلی دی او دلته کې یوه مور چې دغه احساس په خپل زړه کې لري چې زما د ګل غوندې لور دا مونږ له هغه قتل کړه د دې جواب به اوس ماته میلو شي ما له د خپل سټیټ ما له د خپل پولیس ډپارټمنټ دغه وسایل اوس ما له راکړي چې زه کم از کم د دغه سړي نه تپوس وکړم چې زما دا لور دې په څه باندې قتل کړه دا والی جي قدرمنو دا سټوري دا پروګرام